الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی. منګه نن بیا د ذوق کاروان د پاڼې نه تاسو ته مخامخ یو. دا پروګرام به د یوټیوب او د فیسبوک په پاڼه ګورئ. نن د داسې یو شخصیت باندې خبره کوو چې استاد مظفر خان، خو لومبی د هغه یو ریکارډ واورئ، د ریکارډ نه پس به هغه خبره کوو. करारी स्वागई मेरा गुलबाई रचाई यफी वर्मा का बतरी यमरी नहीं बसरी कमाए गई यनू यनी या महमद नजरा की गई या नजरा या नहीं रखूं नहीं मिलाड़ी ये दिया नहीं ये कड़ंगई बसरा की Kapur de lamba, yasiya nahi. تاسو ریکارډ واورید، خوند به درکړی. د استاد مظفر خان په ژوند به خبره اوس کوو او ډېره ښکلې کیسه یې ده. د پېښور د علاقې د پاوکي کلي استاد مظفر خان چې د مومندو د خلیل مومندو د قبیلې نه دی، د
د کال 1903 کې په پاوکي کې د عبدالقدیر خان کرا استاد مظفر خان سترګې غړولې وي او ډېر ښایسته ماشوم و چې خلک به یې لیدوله د پاوکي کلي ته راته وخت تېرېږي چې استاد مظفر خان زلمیتوب په درشل خپه کېښوده نو مور به له هره ورځ نظر ماتو نظر به یې اخیسته ډېر ښکلی او ښایسته ماشوم و دغسې خویم چې کوم دی الله پاک ورله ډېر ښایسته ورکړی او د زلمیتوب ته چې ورسېد نو په حجره کې به یې ټنګ ټکور پروګرام خپلو همزولو سره کو رباب منګی به غږېده د ورځو نه یو ورځ وه چې د ماشوخېلو انځرګل استاذ پاوکي ته راغلی او یو خادي وه په هغې کې مجلس و چې ملګرو استاد مظفر خان ته ویې لکه د استاد سره خو یو څو ټپې وکړه هغه وی شرمېده خو همزولو وردیکه که چې وردیکه یې که یو څو ټپې انځرګل استاد سره وکړي انځرګل استاد به په اوچت زیل کې به هغه مجلس کو اوچت سرونو کې د باجي هغه سره ټپه کول اسان کار نه و بیا ړومبی ځل و د مظفر چې څنګه د چایو دمه شوه نو انځرګل استاد دې زلمي ته وویل مظفر خان ته ویې لکه دا راته ووایه چې د کوم هنرمند سره یې تعلق دی او چا سره دې استادي شاګردي کړې را ځکه چې ته خو زما باندې هم سیوای هغه ورته وی استاد خدای شته چې ړومبی ځل مې دی ړومبی ټپه مې تا سره په میدان کې دا زه نه منم هغه ورته وی ومنه هغه ټیم د مظفر خان عمر تقریبا 20 کاله به و د انځرګل عمر سیواو ډېر سیواو نو ده ورته وی چې تا کې خو اواز کې هم ډېر خواږه دي او درد دی پکې اوچت سر ځای کې اوچتو پردو کې مجلس هم کولی شي نو ته به داسې کار وکړې چې ما سره به شاګردي وي استاد سهار به وختي درغلم چې سهار شو ماشوخېلو ته چې کوم دی نو مظفر خان لړ او هغه سره یې هغه شی شروع کړ د باجي د غږولو چلې ورته وښو د مجلس د قربان باریکۍ ورته وښولې ټولې او سموده استاد سره به ډېر زیات او د استاد مظفر خان به د استاد انځرګل دوره قدر کو لکه څنګه چې زیه د پلار کوي نو بیا ورته استاد وی انځرګل چې داسې کار وکړه چې ته ځان له یو ډله جوړه کړه نو یو ډله یې جوړه کړه د سازیانو او هغې کې چې کوم دی نو هغه ورسره او مجلسونه له به ته راته دغه زمانه وه چې د 1945 زمانه وه چې په هندوستان کې یو اکاپنای جوړه شوې او هغې کې به ریکارډونه ډکېدل نو استاد مظفر خان انځرګل ځان سره بوته اول ته په جوړه یو ریکارډ ووي هغه چې ریکارډ ډک شو هغه شی ووي یو غزل یې ووي چې هغې څنګه ووي نو خلکو چې کوم دی نور مینان د استاد مظفر خان پیدا شو او خلکو وپېژند ښادونه به خلکو بوته یو پله بل پله یو پله بل پله او ډېر زیات خو استاد مظفر خان تعلیم یافته سړی نه و خو چې یو شی به یې د چا نه واورېد نو بیا به یې زده کړی و حافظه وله خدای پاک ډېره زیاته صحیح ورکړې وه او هغې سره به یې چې کوم دی شی یادو ویلی کېږي چې د ډله ځان له جوړه کړه او بنو ته لړ په بنو کې دیره شه اول ته کې یو شاعر و چې د هغه نوم احمد جان سره دیره شو د هغه یو هوټل و په هغې کې ورله کامره مفته ورکړه او چې کوم خلک به راته چې موږ سره به استاد مظفر خان پروګرام لځي نو احمد جان به ورله نیټه ورکوله نو چې څنګه به هغه نیټه ورکړه نو خلکو به د خادای نیټه هم کېښوده چې هغه به راځي نو مخکې به د خادای نیټه نه وه د هغه د پروګرام په وجه به هغه خلکو خادي دا کړه نیټه به یې کېښودله واده دغسې څه وخت یې هغلته هم تېر کړو دی به دغه زمانه کې وزیرستان ته دغه وایي دغه زمانه کې ارباب دلبر وایي چې دی زما هم استاذ پاتې شوی دی استاد مظفر خان زما هم استاذ پاتې شوی دی ما ته به لکه خپل بچي کتل ځکه چې باجه وه مې زده کوله چې کوم راګ به نه راته نو وبې وولم ډېر زیات پې وولم خو بیا به یې رضا هم کړم
ما ته د باجي چل استاد مظفر خان ښولی دی، زه ورسره ډېرو مجلسونو له پروګرامونو له تللی یم. نو وایي وزیرای لهجه کې ولهم سیزونه ورتلل، میاوالی ته به وایي ته، وزیرستان ته به ته، دغه کوواټ ته به، دغه ټول علاقې به وایي کتې او خلکو به بوته. دی په یو زمانه کې چې کوم دی نو افغانستان ته هم تللی دی، افغانستان ته هم تللی دی، دی والي سوات څخه هم تللی دی، دی چې کوم دی دیر نواب شاه جهان سره هم تللی دی، ای وله انعامونه باجې دا څیزونه یې ورکړي دي. د استاد مظفر خان ثاني نه و په اواز کې. وایي چې اخیري عمر کې وایي چې د واده چې کوم دی نو 400 نه کړو، جاله بیله ورته وایي د هغې کلي نه یې 400 واده کړو، او د هغه د چې په کومه شپه واده و نو وایي دوره مجلسیان راغلي وو، دوره پروګرام لا چې وایي د هغې شمېر نه و. چشتي چمن جان، دا دغه چې کوم دا وایي متولي استاز، دا انځرګل، زرخان، دا ټول وایي چې څومره په دغه زمانه کې د ده واده له راغلي وو هلته کې مجلسونه. خو ده کې دا کمال دا و چې دی به خدای له چا راته چې یو ځل به چاته ښه وکړه نو بل چا سره به نه ته، اکه سړي سره به ته. ډېر پښتون خوی وله خدای ورکړی، خپله دیرۍ او جرۍ هم وه، هغې ته به ورسره خلک راته وایي چې را به څوک ورسره بغیر چای ډوډۍ به یې پرېښودم نه. یو خو پکې دا خوی و. بل احمد ګل او ګلاب شیر وایي چې مونږ هلکانو یو ورځ یو خدای له ورسره مونږ تلي وو، د جمعې شپه وه، نو وایي د ټاپو سور استاز وتړه او ډېر اوچت ځای کې وتړه. نو مونږ خو هلکانو د ده عمر داسې د 500 کالو نه سیوا و، مونږ داسې هلکانو. نو هغه سره هغه ځای کې قربان کول هم اسان نه و. زه ته یو طرف ته ولاړم او احمد ګل ته یو طرف ته ولاړو، ګلاب شیر وایي زه ته بل طرف ته ولاړم. وایي ډېر اوچت سور کې هم ټاپې وکړم چې د چایو دامې ته کېناستو. نو وایي راته وایي چې د ظالم زامنو او بولټیرانو جوړه رانه تاو وایي دا تاسو کې خو بلالي هنر دی. نو یې دواړه ورسره شو، ډېرو مجلسونو له به تلو راتلو ورسره ډېر استاد. وی ګلاب شیر وایي چې احمد ګل باجه زده کړې را، نو د چا نه زده کړې را؟ وایي چې د استاد مظفر خان ګوتو ته به یې کتل نو د هغه اثر پې پروت ټوله باجه یې د هغه نه زده کړې را. وایي چې کیشور سلطان وایي چې چشتي چمن جان چې کومه وه ختم النساء، نو وایي دا چې کومه وه دا زما د مور د تره لور وه. نو وایي دا چې کومه وه نو دیم د باجي هنر ټول د استاد مظفر خان نه زده کړو. کیسه یې ډېره اوږده ده، خو لنډو لنډو خبرو کې راولم چې دی په لاورای ته کله راغی، اول ته مجلسونه شروع کړو او وعدې چې په 400 کې وکړ، نو هغې نه وله خدای پاک 2 لوڼې ورتلې، 2 لوڼې یې وله ورتلې. یو په یو ټیکهدار واده وه، یو د ارباب د هغه په تره واده وه، د ارباب دلبر پرور واده وه. نو دواړه لوڼه وي او هغه هلته کې نارینه الواد د استاد مظفر خان نه و. نو وایي چې کوم دی لاورای کې ډېره شو هلته مجلسونه کول. نو بیا اخري کې چې کوم دی نو د ټي بي بیمار شو، د ټي بي بیمار شو او یو کال بیماری وه. خو بیماری کې به مو چا نه پرېښوده، چا به پرېښوده نه، مجلسونه به بوته. نو یو خدای له تلی و په دغه زمانه وه چې د 1958 لکه 1958 یو خدای له تلی و د شپې. اول ته مجلس کو په خدای کې او د ټي بي بیمارو. نو وایي راپرېوت او وینې یې وغورځوله. چې راپرېوت او وینې یې وغورځوله نو وایي خلکو ای راړه، خو یو کال پکې په بیماری ولګېد، د کټ نه پانه سیدی شو، په دغه رنځ پرېوت د ټي بي. او په 1900 او یو کم شپېته کې استاد مظفر خان وفات شوی دی. کیسه یې ډېره زیاته اوږده ده، خو دا ککوړ دا بیا څوک ګوري ډېره زیاته نه، نو ما لږه لږه رالنډه کړه. دی په دغه زمانه کې وفات شوی دی، په لاورای کې ښارو ته سپارلی شوی دی. خو افسوس دا دی چې د استاد مظفر خان سلی نشته. هغه مقبره خلکو قبضه کړه او په هغې خلکو کورونه جوړ کړه او د استاد مظفر خان سلی هم روان شو. افسوس دغه دی چې د لوڼو زامن شته وسي مسیح اوس هم ژوندي دي، په لاورای کې اوسي، خو ډېرو معروفو خلکو په دغه سړي باندې لیکل کړي دي. خو زمونږ پښتانه پن خوښوي خو پنکار نه. نو نن د افسوس خبره دا ده چې د استاد مظفر خان سلم نشته، هغه هم روان دی. خو په سوونو ککوړي
په ډیلی کې په افغانستان کې ریډیو پاکستان کې موجود دي. زمونږ د کلي د زیدې چې الاونصر دی او د هغه نوم دی ممتاز علي، هغه وایي د ډیلی نه چې د استاد مظفر خان په سوونو ریکارډونه موږ څخه موجود دي او د هغه یو غټ تصویر لګېدلی دی هلته په ریډیو کې د ډیلی، او خلک ورته اوس هم چې کوم دی نو د سورونو باچا وایي، د استاد مظفر خان ته د سورونو باچا وایي. او خبره دا ده چې دغه ریډیو د ډیلی دله کم دغه ورکړو، دله ورکړو ماسټر اعظم خطاب ورکړو. د ډیلی ریډیو دله استاد مظفر خان له د ماسټر اعظم خطاب ورکړی دی. بله خبره دا ده چې زمونږ د علاقې چې په ډیلی کې ژوند کوي د هغه نوم دی روشنلال ملوترا. هغه وایي چې ما استاد مظفر خان لیدلی او زه د مردان یم، ما هغه لیدلی ما اورېدلی دی او ما لیدلی دی. نو داسې ډېرو معروفو خلکو پې لیکل کړي دي. کیسه یې چې کومه ده ډېره اوږده ده، خو ما په لنډو خبرو کې را کابو کړه او خدای پاک ته چې کوم دی نو وبخي. او دا زاړه فنکاران ټول او اوس چې کوم دی نو یو ریکارډ به تاسو د هغه بل واورئ او راتلونکي پروګرام به په یو زنانه شخصیت کوو چې د هغې نوم دی بیګم جان. والسلام.
البان